مونږ ځمکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقیني ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهیږي. مونږ تا ته اووه داسې آیتونه یعنی د فاتحې د سورې اووه آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او تا ته مو ستر قرآن درکړی دی. ته هغو دنیوي ګټو ته سترګې مه اړوه چې مونږ له دوی څخه بېلابېلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه اچوونکو ته لیږلی و چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. نو قسم دی ستا په رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بد سره یې پروا مه کوه. ستا له لورې موږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. موږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندګي کوه چې د هغه راتګ یقیني دی. الله ستر رښتیا ویونکی دی.